د باجوړ ماموند علاقه کې د ترهګرو خلاف اپریشن سربکپ په 15 ورځ هم جاری دی. سکیورټي ذرایعو تر مخه کاروای پر وخت د مهم کمانډرانو به شمول یو شمېر ترهګر وژل شوي دي. مقامي ذرایع وایي چې په کورونو ګولۍ غورځېدو پیښو کې نور عام خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. بلخوا ضلعي انتظامیې سبا 10 بجو پورې 22 نورو علاقو کې خلکو ته د نقل مکانۍ هدایات جاری کړي شوي دي. د باجوړ لوی ماموند او وړه ماموند په مختلف علاقو کې د کرفیو سلسله دوامداره ده. سکیورټي ذرایع وایي چې سیمه کې د ترهګرو خلاف اپریشن جاری دی. امنیتي ادارې ټارګېټډ کاروایی کوي. تر اوسه پورې 4 ورځو راهیسې جاري سربکپ اپریشن کې ترهګرو ته زیان رسېدلی دی. سکیورټي ذرایع زیاتوي چې عملیاتو دوران د مهم کمانډرانو به شمول یو شمېر ترهګر وژل شوي دي. بلخوا مقامي ذرایعو تر مخه په کورونو ګولۍ پرېوتو پیښه کې مرګ ژوبلې اطلاعات رامخې شوي دي. د باجوړ ډیپټي کمشنر دفتر لخوا نورو سیمو خلکو ته محفوظ مقاماتو ته د انخلا تاکید شوی دی. بیان کې زیاته کړل شوې ده چې 22 نور علاقو کې خلک د سبا ورځې پورې یعنې 10 بجو پورې محفوظ ځایونو ته کډه وکړي. انتظامیه زیاتوي چې په سرکاري ودانو کې د متاثرینو لپاره د استوګنې انتظامات شوي دي. د انخلا پر وخت به سرکاري ترانسپورټ هم ورکولی شي. دې سره سم انتظامیه وایي چې ماموند نه شاوخوا پورې 25 نه تر 15 زره خلکو کډې کړي دي. دې کې زیاتره متاثرین په سرکاري ودانو کې پناه اخیستې ده.